لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآية. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، أي مجرى الطعام، أو كما قال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في قصيدته المسماة بقصيدة الشافعي رحمه الله: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذاك قاص لم يذق قلبه تقا، فذاك قاص لم يذق قلبه تقا، وذاك جهول كيف ذو الجهل يصلح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف لي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما ډیر محترم قابل صد احترامات صدر محفل هذا جناب پیر طریقت جناب فخر الفقراء وزاهدین غلام حسین باباجی صاحب و دیگر علماء کرام، مهمانان گرامی، مداحین و حضرات و بالخصوص ناظم محفل هذا په اجازت. زما د اسلام او ښکلي دین او خوږې کلمې مسلمانانو ورونو، یو ډېر ښکلی پروګرام موقع په موقع به تاسو ته د نثر په طریقه او د نظم په طریقه د آقا مولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د ظاهر اړخ او د دین د باطن اړخ هغه خبرې کیږي. د موقع په مناسبت باندې د یو څو مختصرو خبرو کولو دپاره زه هم حاضر یم. رب کریم نه دا غواړم چې زما زبان په حق باندې وچلوي، امین پې ووایي. او ثانیاً د اله العالمین د اوس کېدونکي بیان سره زمونږ او ستاسو عقیدت او عمل برابر راولي، امین پې ووایي. تنګېږو به نه انشاءالله. ستاسو د مرضۍ موافق عوام الناس ترنمات طرزونه ډېر خوښوي. انشاءالله ستاسو د تسلی دپاره به هم ستاسو د مزاج موافق بیانونه کېږي. او دا زما خبرې په دې درمیان کې په ساده ساده الفاظو سره هم واورئ. اله العالمین د اسمان نه یوه حبل الله الممدود، یوه اوږده رسۍ دې دنیا ته رالیږلې، او د هغې رسۍ د رالیږلو نه بعد تمام امت مسلمه ته
په هغې باندې د منګولو لګولو امر کړی خو هغې رسۍ سره چې د چا وابستګي او تعلق جوړ شوی دی نو هغه انسان رب ذوالجلال ته رسېدلی دی او د هغې رسۍ نه چې د چا تعلق جدا دی هغه خلق د رب ذوالجلال د تعلق نه جدا خلق هغه رسۍ چې د اسمان نه دنیا ته غځېدلې رسۍ ده حبل الله الممدود ده هغه قرآن کریم دی قرآن عظیم الشان اله العالمین دا حبل الله الممدود قرآن عظیم الشان یو اوږده رسۍ دنیا ته راکوزه کړه او بیا یې خلکو ته امر وکړه چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا په شریکه باندې د خدای تعالی په دغه رسۍ باندې منګولې ولګوئ او تفرقې او ټوټه بازیانې مه جوړوئ امت کې ټوټې ټوټې مه جوړوئ تفرقې ختمې کوئ اتفاق طرف ته خلک راکاږئ په شریکه باندې د خدای تعالی په دغه رسۍ قرآن کریم باندې منګولې ولګوئ امت مسلمه کې درې جماعتونه په غټ حساب باندې پیدا شول د هغې وجه دا وه چې یو د قرآن کریم الفاظو دویم د قرآن کریم معنا او احکاماتو دریم د قرآن کریم معنونات او مفادات او تاثیراتو نو په امت مسلمه کې درې جماعتونه لوی پیدا شول چې یو جماعت ته قاریان او مجودین او دارنګې د حفظ ادارې او مدرسې دي او په هغې کې خدمت کوونکي خلک دي دویم جماعت طالبان او علما د ظاهر او د عام مدارس په هغې کې چې کم خدمت کېږي دغه خلک دي دریم جماعت هغه د مشایخ عظام او د پیرانو مبارکانو دی چې په خانقاهونو کې ناست دي او د دین خدمت کوي دا درې جماعتونه لوی پیدا شول او دا درې واړه جماعتونه د قرآن کریم سره تعلق جوړونکي خلک دي دا درې واړه جماعت چې کم دی د قرآن کریم سره ځان وابسته کوي او خلک هم دې سره تعلق ته جوړوي لیکن قاریان صاحبان هغوی د قرآن کریم د الفاظو خدمت کوي خلکو ته د الفباتانه شروع د قرآن کریم ناظره او د هغې پسې حفظ او د هغې پسې د قرآن کریم هغه ښکلې ادا په عجیب طرز او ترنم سره ورښایي دا د قرآن کریم د الفاظو سره تعلق جوړونکي خلک دي دویم جماعت د علماء کرامو د طالبانو دی هغوی د قرآن کریم د معنا سره تعلق لري او د قرآن کریم احکام راوباسي تا ته اسانۍ او د قرآن کریم ترجمه درته کوي او دریم جماعت چې دی د پیرانو مبارکانو د مشایخو هغوی د قرآن کریم مفادات او تاثیرات قرآن عظیم الشان یو خپل تاثیر لري کله چې د انسان باطن هغه صفاوي او د قرآن کریم د انوارو پرتو نه خبرېږي نو قرآن کریم داسې مه ګورئ لکه د ظاهر چې زما ته یورو او په رمضان کې 5 شپږ ختمونه وکړو او د یو ختم سره هم زموږ د سترګو نه اوښکې ونه ساسي د هغې وجه دا وي چې زموږ تعلق د مشایخو نه لرې شوی وي لیکن د قرآن کریم تاثیر دا دی چې اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع کله چې صحیح مؤمنان تاسو ګورئ چې قرآن کریم اوري د هغې دا سترګې به اوښکې بادوي اوښکې به ترې روانې وي ژاړي به ورته موږ قرآن کریم اورو د قرآن کریم تلاوت کوو لیکن زموږ سترګې ژړا نه کوي د هغې وجه دا ده په کم دربار کې چې ژړا خرڅېږي په کم دربار کې زړه نرمېږي په کم دربار کې د نفس تزکیه کېږي په کم دربار کې د قلب تصفیه کېږي چې هغه د مشایخو دربارونه دي موږ د هغې نه لرې شوي د هغې لرې والي په وجه باندې زموږ زړونه سخت شوي دي او چې کله زړه سخت شه نو بیا د قرآن کریم د تاثیر نه خبرېږي نه همدا وجه ده امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک خدای تعالی دنیا ته په دې درې لویو صفتونو باندې راولېږه حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې خانه کعبه جوړه کړه نو دعا کوي
هغه دعا کې الفاظ دادي ربنا وابعث فيهم رسولنا الهي معظمه په خلقو کې او رسول لېږه عليه السلام داسې رسول لېږه چې هغه د دریو لوی صفاتو خاوند وي داسې رسول لېږه یتلو علیهم آیاتک اے زما رب کریم داسې رسول ورکې ولېږه چې هغه رسول خپل قوم ته ستا د کلام شریف ایتونو تلاوت کړي نو یتلو علیهم آیاتک دا د قاریانو وظیفه ده د قرآن کریم قاریان په دې شق کې لګیا دي خدمت کوي کم چې محبوب علیه السلام په حق کې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې خدای داسې پیغمبر ورکې ولېږه چې هغې خپل قوم ته ستا د قرآن تلاوت کوي امت کې قاریان د دغې وظیفې خلک دي دوی د کلام الله د لفظ سره تعلق جوړ کړي دویمه ده ويعلمهم الكتاب والحکمه الہ داسې پیغمبر ورکې ولېږه چې هغه د قوم خپل ته تعلیم د قرآن کریم ورکوي والحکمه او حلال او حرام ورته ښایي سنت نبوي ورته ښایي د کلام شریف احکام راوباسي هغه ورته ښایي په امت محمدي کې دا خلک علما کرام او طالبان دي چې هغوی په دې شق کې لګیا دي کار کوي او درېیمه دا ده الہ په دغه قوم کې داسې پیغمبر ولېږه ویزکیهم چې هغه د خلکو د باطن صفایي کوي تزکیه د باطن یې کوي د نفس تزکیه کوي او د قلب تصفیه کوي نو داسې پیغمبر ورکې ولېږه دغه شک چې د باطن صفایي کوي او د نفس تزکیه او د قلب تصفیه کوي په دې شک کې خدمت کوونکي خلک په دې امت کې مسما دي په پیرانو مبارکانو په مشایخو د طریقت او د خانقاهونو والا د هغوی وظیفه دا ده په دې شک کې لګیا دي اوس د خپل مقصد ته راځم د مقدمې په شکل مې دا څو خبرې ستاسې حضور کې عرض کړي چې درې لوی جماعتونه د امت کې جوړ دي چې یو د قاریانو دی او بل د ملیانو دی او بل د پیرانو مبارکانو دا درې جماعتونه صحابه کرامو کې مو دا درې جماعتونه تابعین او تبع تابعینو کې مو دا درې جماعتونه زمونږ او ستاسو مشرانو کې مو اوس هم شته و انشاءالله تا روز قیامت به دا جماعتونه باقی وي خو یاد ساتئ کله نم چې په امت مسلمه کې کم یو جماعت نیک پیدا شي هغه جماعت بیا انګریزان او کافران په هغه انداز نیک نه پرېږدي کم چې ابتدا کې نوی پیدا شوي زمونږ په دې دین کې اول جماعت د صحابه کرامو څومره پاکو خو تابعین یې هغه شان پرې نه ښودل څنګه چې صحابه پاکو بیا چې صحابه څومره تابعین څومره پاکو نو تبع تابعین یې هغه شان پرې نه ښودل په دې کې د انګریزانو د دین د دشمنانو کاروایانې وشوي نو تر اوسه پورې دا درې واړه جماعتونه ټول په ټوله روغ هم پاتې نه دي او دا درې جماعتونه ټول په ټوله خراب هم نه دي زمونږ د عوام مسلمانان رونه څه داسې نیکبین داسې خوشباور او خوشګمان دي چې هغوی وایي چې نوم یې قاري دی نو زما د سر تاج دی چې نوم یې ملا دی نو زما د سر تاج دی چې نوم یې پیر صاحب دی نو زما د سر تاج دی خو څه نور خلک شته دي هغوی وایي دې مولیانو هم لانجې جوړې کړي او دې قاریانو هم لانجې جوړې کړي او دې پیرانو هم لانجې جوړې کړي زاړو پکې یو هم نه منم نه دا دواړه په افراط او تفرید کې لګیا دي داسې مه کوه چې هر قاري او هر ملا او هر پیر صاحب د سر تاج جوړ کړي خو داسې مه کوه چې د حقیقت نه انکار وکړي دا ډېر نیک جماعتونه دي خو دا جماعتونه چا نیک پرې نه ښودل زه به شن احادیث بیان کم تاسو به فکر وکئ چې محبوب یو طرف ته د قاریانو څومره صفت کړی دی خو بل طرف ته د قاریانو څومره ضمیم او صاف او بیکاره خبرې هم کړي دي دا کارونه هم شته نو ما تا ته الہ عقل را کړی دی دا د ښو صفات خاوند قاري به د بدو صفاتو خاوند قاري نه بیلو سره ټول به د سر تاج نه جوړو
زبچنا حدیث بیان کم چې محبوب علیہ السلام د علماء څومره تعریف او صفت کړی دی خو بالمقابل بیرته د علماء څومره ذم بیان کړی دی نو ما تا ته الہ عقل را کړی دی چې ما تا دا بیل کو چې حقانی علما څوک دی او بیکاره علما څوک دا شان په مشایخو کې ګروهونه دي چې هغه حقانی مشایخ د شریعت پابند مشایخ دا هغه فاسقان او فاجران او ګرخیل او وغیره نه بیل کو چې هغه ګد نشین په نوم باندې چرسونه به بادای تمامي به ګړی اجړاګان به ګړی نور ناروا مجلسونه به جوړی او خلک باغ ته چشتی او قادری وای هغه د پیر په جامه کې شیطان دی ګوري چې پاغه بم دوکه کېږي نه هغه مشایخ چې کم د شریعت پابند یا بر سرتاج خپل مقصد تر اعظم یو طرف ته محبوب علیہ السلام فرمائی چې یو حافظ د قران کریم لس لایق د جهنم بزان سره په خپل شفاعت باندې جنت ته بوزي ټول سبحان الله وای چې یو انسان لایق د جهنم لس نفر الہ العالمین ته په خپل سپارش باندې هغه په معاف کوي او جنت ته بوزي نو خو قاری بخپلم جنتی وي فضائل د قاریانو ډیر دي خدایو حدیث میں بیان کہ چې محبوب وای چې یو حافظ د لسو لایق د جهنم و شفاعت بکې او جنت ته بوزي لیکن بالمقابل محبوب علیہ السلام فرمائی په جهنم کې وکند ده او دا هغه کندنا د جهنم دا نور کند د ورځې 300 کرته پناه غواړي چې الہ د جهنم دی کند ته مونږ ورمولي دومره شدید او عظیم او سخت کنده ده صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله من يدخلها دې کنده ته به څوک دننه کېږي امام الانبیاء جواب ورکړي القراء المراءون هغه قاریان چې ریاکار دي هغه به د جهنم دغه کنده ته یو طرف ته قاری دی د لسو لایق د جهنم شفاعت کوي جنت ته بوزي بل طرف ته قاری بیچاره په خپل جهنم کې هغه عظیمه کنده کې پریوزي نو هر قاری به سر تاج نه جوړي قاری تر قاری فرق لري یو طرف ته د حافظ متعلق دا راځي چې د حافظ والدین مور او پلار ته به د حشر په میدان کې یو داسې نورانی تاج ور پسر کېږي چې د حشر د میدان خلک به حیران وي د انور نه به رڼایي زیاته وي یو بل نه به پوښتنې کوي چې دا مقام په څه میلاو دی وی خپل بچی باندې د قرآن کریم حفظ کړی دی محبوب فرمایي چې هر کله د بچی د حفظ د خاطره د مور او پلار په سر دومره بهترین تاج په سر کولی شي تاسو سوچ وکئ چې د حافظ بخپله کم مقامی په حشر میدان کې لوی مقام لیکن بالمقابل امام الانبیاء د دغه قاری متعلق بعض قاریانو متعلق داوم فرمایي رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه کله قاری قرآن کریم لولي لیکن قرآن کریم الټا په د باندې لعنتونه وایي یو طرف ته قاری هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به ورته ویلی شي چې وقرأ ورتقي قرآن کریم لوله او د جنت په پوړو باندې قدمونه ږده اوچتېږه او ستا مقام عند آخر آیت تقرأها آخر آیت چې لولې هغه آخر آیت ستا یعنی هر آیت سره او هغې سره ستا پوړې اوچتېږي بلکې هر حرف سره ستا پوړې اوچتېږي او بیا آخري حرف چې کله فارغېږي ستا مقام هلته دی نو جنتی دی لوړ مقام لري بالمقابل روایت کې دا راځي امام ابو نعیم رحمه الله په حلیة الاولیاء کې دا روایت د انس رضی الله تعالی عنہ پر روایت ذکر کړی دی وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي قراءهم فسقا اولئک هم الانتنون په آخر زمانه کې به قاریان د نور خلکو په نسبت فاسق او بدکاره خلک وي او بیا وایي اولئک هم الانتنون او همدا به ډېر بدبویه د قوم وي د دې نه به ډېر مرداره بدبویي ځي او ډېر بېکاره خلک خو دا بدبویي هر څوک نشي حس کولی دا اولیاء کرام د پوزو په فراست او په کشف باندې حس کوي نور خو باقي هغه په ځان سپری والي د هغې څه پته لګي خو په دې نیکان پوهېږي
د نیکانو خوشبویي وي انی لاجد ریح یوسف یعقوب علیه السلام وایي د یوسف علیه السلام بوی خامخا ما حس کړ دا د نیک خوشبویي ده که نه و د بدانو بدبویي ده چې اولئک هم الامتنون محبوب وایي قاریان د دغې زمانې به دا بدبویه د خلکو وي خو ټول قاریان نه دي ښه علما کرام ناست دي طالبان هغوی پوهېږي په دې باندې قراهم فسقا او اولئک هم الامتنون دا دواړه قضیه په منطقینو په زبان باندې دا قضایا محمله دي او قضیه محمله مناطق وایي دا په قوت د جزئی کې افاده د عموم نه کوي یعنی بعض قاریان بدبویه دي او بعض قاریان چې کم دي فاسقان دي دا مقصد دی داسې نه کله چې کلو حرف سر د موجب کلی په داخل نشي او یا د سالب کلی جزئی په داخل نشي هغې قضیې ته دی قضیه محمله وایي او قضیه محمله په قوت د جزئی کې افاده د عموم نه کوي دا د علماو یو اصطلاح خپل مقصد ته راځم زما مقصد دا دی چې قرآن کریم سره وابستګي یو جماعت جوړه کړي چې هغې ته قاریان وایي د قرآن کریم د لفظ سره تعلق جوړ کړی دی لیکن دا قاریان یو ډله نه دی ګورئ په دې کې ښه خلک هم شته دی او په دې کې بد خلک هم شته دی ټول به د سر تاج نه جوړې خپل بچی د قرآن کریم حفظ ته کېنوه خو هغه قاری پیدا کا کم قاری چې قرآن کریم لستو سه پې رحمت ورېږي هغه قاری پیدا کا کم قاری چې بیا به د لسو کسانو لایق د جهنم شفاعتونه کوي هغه قاری پیدا کا چې هغه د جنت قابل قاری دی هلته داخل کا او که تا خپل بچی راویسته او په ځای د هغه نیک قاري باندې د یو بدعقیده قاري سره کښېنو چې خپل هم فاسق دی ږیره هم بونډۍ کړې وي او د ده د یو کالجي په جوسه کې ذره فرق هم نه وي او عقیدین هم مردار وي او تا بچی کښېنو چې زما بچی به قرآن کریم یاد کړي پلار مقصد دا دی زمینداري پې نه کوي ګاڼۍ ورباندې نه کوي چې زما بچی به قرآن کریم یاد کړي دا به سبا چېرته زه مړ یم او بیا به ما پسې چېرته فاتحه شریف ولولي ثواب به راوبخي راپسې بچی 3 کاله بعد د مدرسې نه راشي خپله خو څه پلار پسې فاتحه نه لولي چې بل یو غریب مسافر مولا راځي او فاتحه پسې لولي وی پلار زما دی دا بدعتونه به دلته راته نه کوې زما د پلار پسې دعاګانو ته څه ضرورت نشته چې بیا لاسه کوې ته په تمه د دې چې تا پسې به دعاګانې وکړي او تلاوتونه به وکړي تلاوت پرېږده چې نور خلک بیا منع کوي چې زما پلار پسې سمه لولئ نو دې نه خو چې یاره زه وایم د دې حفظ نه خو چې تا ورباندې د ګاڼۍ غویان تاو کړي وې دا پې ښه ښه وو که ښه نه وو صاحب دنیوي ګټه خو وه که نه پیسې خو به یې راوړې نو په دغه حفظ به ته څه وکړې چې هغه تا پسې بل سړی بل قاریم تا پسې ختم ته نه پرېږدي بیا تعجبي خبرې د خلکو جوړې کړې کله به وایي ځان ته پسې قرآن کریم لولئ خدا چې راغونډ شي قاریان او ختم کوي دا ناروا دي یو ملا مې یو ځای راټینګ کړم ولې ناروا دي وی خدا یو هم لګیا وي دا بل هم لګیا وي دا د هغه قرآن ته غوږ نه ږدي بل د ده قرآن ته غوږ نه ږدي نو فلهذا دا خو قرآن کریم ته غوږ کېښودل واجب دي که نه ما ورته ته ملا یې وي یا مې ټکې ملا نه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون امام احمد بن حنبل اجماع په دې باندې نقلی چې دا کریمه د مانځه متعلق دی په مانځه کې قرآن کریم ته غوږ کېښودل په مقتدیانو واجب دي که غوږ کېږدي ګناهګار بشي او د مانځه نه بهر قرآن کریم ته غوږ کېښودل مستحب دي مستحب معنا د مازدیګر نه مخکې نفل کول او قرآن کریم لوستل هم مستحب دي او قرآن کریم ته غوږ کېښودل هم مستحب دي نو که یو قاري بل قاري ته غوږ کېنښوده نو څه کفر وشو مستحب پرېښودل څه ګناه ته مولا یو څه پورې دی نه خبر نه چې د آیت د مانځه متعلق دی که دا د خارج متعلق او د مانځه متعلق چې نازل دی نو دوی لګیا دي بیا امام پسې لګیا شاته پړه پړه کوي اله وایي غوږو ته کېږده چپ شه دا د مانځه متعلق د امام پسې سمه وایه کله چې محبوب علیه السلام یو صحابي ورپسې مانځه کې شاته څه لوستلي محبوب وویل تاسو کې څوک ما پسې لوستل کوي چا ورته وویل چې او مونږ کوو که نه وی ما لي انازع القرآن ما وی څه چل دی چې قرآن کریم کې ما سره جګړه کولی شي زه تلاوت کوم واپس راپسې اواز راځي امام ابو داود
دا حدیث ذکر کوي په خپل کتاب کې او بیا وایي چې نبی علیہ السلام دا غصه وکړه چې تاسو ما پسې سلولې څه چل دی په دې کې فانتهى الناس عن القراءة خلف الامام د امام پسې رستو د فاتحې د لوستلو د قرات د لوستلو نه صحابه کرام منع شول بیا چا ورپسې څه ونه لوست د ابو داود شریف صحیح حدیث دی چې صحابه کرام د امام پسې د فاتحې وغیره لوستونه منع شوي دي لیکن وهابیان اوس هم منع کېږي نه هغې اوس هم لګیا دي امام پسې پړه پړه کوي نو آیت چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی هغه دوی عملي نه کوي امام پسې لګیا دي او د مانځه نه بهر قرآن کریم ته غوږ کېښودل مستحب خبره ده او قرآن کریم لوستل هم مستحب خبره ده که یو قاري بل ته غوږ نه ږدي دا څه جرم نه دی او که دا چېرته جرم وي نو بیا دا مدرسې ټولې بندې کوي ځکه په دې ټولو مدرسو کې چې کم دی یو قاري هم لګیایي بل هم لګیایي بل هم لګیایي نو دا خو یو بل ته غوږ سره نه ږدي نو بیا څه وایي یاره چې دا اجتماع جوړول پې باندې ناروا دي ما ورته وی تا دارمي شریف د حدیثو کتاب نوم چېرته اورېدلی دی یو دا مشکات شریف پې حوالې ورکوي که نه ما یې لیدلی خو دی نه دی خو صرف مشکات ویلي دي چې رواه صاحب د مشکات وایي رواه الدارمي دو جلد کې د حدیثو کتاب دی هغه په دویم جلد کې باب لګی باب ما جاء فی ختم القرآن د ختم قرآن متعلق حدیث ذکر کوم او بیا په هغې کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه حدیث ذکر کوي هغه مبارک به چې کله ختم کو نو خپل خاندان خلک به ټول راغونډ کړل لویه اجتماع به یې پرې جوړه کړه او بیا به یې ختم وکړه او بیا به یې ملګرو ته وویل چې تاسو ته مې تکلیف ځکه درکړه چې د قرآن کریم ختم چې کېږي نو دعا قبلېږي ځکه مې راغونډ کړي یې په دې نه جیوي دا خو د یو صحابي عمل دی که نه دې نه خو مسله نه ثابتېږي وهابیان ګوري د صحابو خبرې نه مني د دې کتابونه په دې باندې مشحون ډک دي پکې لیکلي دي هذا موقوف لا حجة فی الموقوفات موقوف معنا څه ده د صحابي خبره او فتوا دا د صحابي فتوا ده او د صحابي فتوا مونږ ته څه دلیل نه دی بار بار دی په کتابونو کې دا خبره لیکي مونږ د شیعګانو مخالف یو په کلکه مخالف یو خو شیعګان څلور صحابه نه مني نور مني لیکن وهابیان یو صحابي هم نه مني تاسو اوس مړی هم کوئ ژوندی هم کوئ خپلوي هم کوئ او د شیعه سره یې څوک هم نه کوي ولې زمونږ مشرانو مونږ ته ویلي چې دا ډېر بېکاره خلک دي تعلق ورسره مه ساتئ دا د هغې نه ډېر بېکاره دي وهابیان ګوري عرض مې دا کو نه دی خو د صحابو خبرې نه مني ما ته وایي دا خو د انس صاحب عمل دی دا خو دین کې څه دلیل نه دی نو ما ورته مسلم شریف د حدیثو کتاب دی د هغې په دویم جلد کتاب الدعوات کې دا روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره منقول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما من قوم اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله او يتدارسونه او يذكرون الله تعالى الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده الحديث كما قال عليه الصلاه والسلام محبوب وائی ما من قوم اجتماع چرته به یو قوم اجتماع جوړه نه کړي فی بیت من بیوت الله د خدای د کورونو په یو کور کې که اجتماع یې جوړه کړه درې کارونه یې کول یتلون کتاب الله د قرآن کریم په تلاوت اجتماع جوړه کړه ختم کې د قرآن کریم په تلاوت اجتماع یې کړه او یتدارسونه یا د قرآن کریم په درس اجتماع جوړه کړه د قاریانو مبارکانو په مدرسو کې په درس باندې اجتماع وي او یذکرون الله تعالی یا په جماعت کې د ذکر حلقه جوړه کړه په ذکر اجتماع جوړه کړه محبوب دا نه وایي چې بدعت او ناروا دي فرمایي څلور اجرونه ورته ملاویږي الا حفت بهم الملائکه فرشتې د رحمت په وزرو د رحمت کې راونغاړي وغشیتهم الرحمه او خدای تعالی په خپل رحمت کې پټ کی ونزلت عليهم السکینه او دل آرامی ور باندې نازل شي زړه سکون او اطمینان او تملو شي وذكرهم الله في من عنده او خدای تعالی د فرشتو په ډله کې یاد کی څومره بهترین انعام نبی جواب ورسره عرض می دا کو یو جماعت د قاریانو قران کریم د لفظ سره تعلق جوړ کړی دی خدا جماعتونه دي پدې کې به تاسو فرق د نیک او د بد کوي دویم جماعت د مولیانو دی
چې د قرآن کریم د معنا او د ترجمې سره تعلق جوړ کړی دی. په اف ام باندې تاسو ته ترجمې شروع دي او همداسې تاسو ته ترجمې به کېږي، لیکن تاسو به خو بد په دې کې بیلوئ. یو طرف ته یو صحابي مبارک محبوب ته وایي ما ته نیکان خلق وښایه، محبوب بدان خلق وښایه. محبوب ورته وایي زه نیک یم، ما نه د نیکانو پرسان کوه. وی ما ته بدان وښایه چې ځان ترې وساتم. محبوب ورته وایي ان خیر الناس تحت عدیم السماء خیر په مخ د ځمکه په نیک خلق علما دي، او یقینا د اسمان د سرمن نه لاندې په مخ د ځمکه په بدانو کې شریر او بد خلق چې دي نو هغه علما دي او ملیان. ترجمه به دواړه کوي، خدا به ته بیلې سره چې د چا عقیده زړه ده او صحیح عقیدې والا دی او څوک نوې روشنۍ والا او چالاقي تراشي بې اتفاقي ګډونکی انسان دی. چا چې اتفاق طرف ته خلق راخکل د دغه مولا تابع شه ورپسې لاړ شه. کم مولا چې شر طرف ته خلق راکاږي، تفرقه جوړوي او خلق په فتنو کې اخته کوي، قومونه جنګوي، د داسې مولیانو نه ځان وساته. دا تا په شر کې اخته کوي، فتنه کې به دې واچوي. یو طرف ته د علماء متعلق محبوب فرمایي چې فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. د عالم فضیلت په عابد باندې دومره دی لکه زما فضیلت محبوب وایي چې په ادنا امتي څومره دی. ناشنا تشبیه ورکړه. لیکن بل طرف ته علامه قرطبي په تذکره فی احوال الموتى و امور الاخره کې په روایت د مکحول سره روایت ذکر کوي چې ان عالمهم انتن من جیفة الحمار. د آخر زمانی مولا به د مردار خرنم ډیر بدبوی وي. کار مولا د سر تاج جوړ کې هغه مولا چې د مردار خرنه بدبوی ورته ویلې شوی دی چرته هغه خپل مشر جوړ نه کی. فرق کوه په منځ کې د خو د بد مولا فرق کته نه پیژني. زه به یو اسانه فرق درو خایم. ته لهجې ته غوږ کېږده چې د اله العالمین د نوم سره جل جلاله وایي په تقریر کې که نه وایي. د محبوب صلی الله علیه وسلم سره علیه السلام یا صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي که نه وایي. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نامې سره رضی الله تعالی عنه وایي که نه وایي. دارنګې د تابعینو د اولیاءو د نیکانو د نامې سره رحمت الله علیه وایي که نه وایي. که دا څیزونه او ادب یې کولو دغه علما نیکان خلق دي تعلق ورسره جوړ کا. او که چېرته دا یې نه کول او بلکې لهجه یې دا وه الله فرمایي الله ویلی دي. تاسو د دې په اف ام باندې خیر دی تاسو به اورېدلي ترجمې د نوې روشنۍ والا د دې په زبان د الله جل جلاله الفاظ نه راځي. خبرې چې کوي الله فرمایي بیا ادبه. قرآن کې داسې دي، قرآن کې خو د دې په زبان به قرآن کریم وانه اورئ، قرآن مجید قرآن کریم به وانه اورئ. او دا بعضې بیا وایي دا کشران بې ادبه دي، مشران ښه دي ادب کوي. زه وایم مشران بې ادبه دي. د مشرانو په کتابونو کې دا لیکلی شوي دي د حدیثو چې قرآن کریم ښکلول بدعت دي او څوک چې قرآن کریم ښکلی ګناهګارېږي ورباندې. وایم مشران چې مشر بې ادبه نه کشر بې ادبه کېږي نه. دا بې ادبي دوی ته د مشرانو نه راغلې ده. او چې څوک د قرآن کریم معجزې شرمولی هغه بیا په خپل کتاب کې ګیرېږي. د حدیثو یو فتاوه ده په نوم د دین الخالص باندې، په هغې کې استفتاء ته شوې قرآن کریم ښکلول څنګه دي. دی جواب ورکوي لیس فی ذلک من رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا من الصحابة شیء
قرآن کریم په ښکلولو کې د لیکلي دي چې رسول الله مبارک او صحابه کرام وغیرهونه څه دلیل نشته. درې کرښې بره دا لیکلي دي او درې کرښې لاندې لیکلي دي. بیا ابن تیمیه په خپله فتاوه کې لیکلي دي چې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، د ابو جهل زوی، فتح مکی کې دی، د جدې سیند ته تښتېدلی. بیا ورپسې خپلې بیبي خبر ولېږه چې نبی علیه الصلاة والسلام معافي اعلان کړې ده، راځه. راغی او په حرم شریف کې د محبوب علیه السلام په لاسونو ایمان راوړه. صحابي دی. لیکي چې اکرمه ابن ابي جهل كان يقبل القرآن ويسجد عليه ويقول منشور ربي وكلام ربي. چې اکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ په قرآن کریم باندې دا تندې کې خود او خپل به کا او بیا به ویل چې زما د رب کریم څومره خپل قانون دی او خپل کلام. او صحابه کرامو نه ثابت شو کنه خپل یې لیکلي دي. جواب څه کوي؟ وعمل ذلك الصحابي لا يكون سنة ولا مستحبا. دا دی او صحابي عمل دی په دین کې نه سنت دی نه مستحب دی، داسې یو کار. خو لیکن چې خدای تعالی په خپل کتاب کې مونږ ته ګرای نو درې کرښې بره دا خبره کړې ده چې لیس فی ذلک من رسول الله ولا من الصحابه شیء. نه پکې د صحابه کرامو نه دلیل شته او نه پکې د رسول الله مبارک نه دلیل شته. او درې کرښې لاندې خپل دروغ ویلي دي بیا چې صحابه خپل کړي، خو د صحابه قول دلیل نه دی. عرض مې دا کو چې که تاسو نیکان او بدان مولیان نشئ بیلولی، اسانه نسخه جب کې وساتئ. د کیسټ چې اورئ که د اف ام ریډیو په आवाज اورئ ترجمه اورئ غوږ ورته کېږده چې الله جل جلاله محبوب صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اولیاء کرام رحمهم الله د دې ټولو د نامو ادبونه کول نو دا ښه سړی دی، زړې عقیدې سوچه مسلمان مولا دی. او که چېرته بې ادب و د دې لهجې دا دي الله فرمایي نبي فرمایي نبي مې فرمایلی دي، خو دا به ترې وانه اورې خولې دې ماتې شي چې ووایي چې نبي علیه الصلاة والسلام. دا به ترې وانه ډېر بې ادبه مخلوق. او دریم جماعت هغه جماعت د مشایخ عظامو دی. دا نن چې د کومو حضراتو صاحبانو په یادګرنه کې راغونډ شوي وو او د ایصال ثواب په سلسله راغلي وو، دا روحانی اشخاص مشایخ عظام داوی کار سوي ويزکیهم. ابراهیم علیه السلام دعا دا کړې و الهه داسې پیغمبر علیه السلام ورکې مبعوث کا چې هغوی د خلکو د باطن تزکیه کوي. نو مشایخ عظام په دغه شک کې لګیاري کار کوي. خو دغه د مشایخو جماعت دام ګورې دوه ډلې شوې دي. که تاسو پنجاب ته لاړئ یا دلته داخل ښار ته ننوتئ نو ډېر د شریعت مخالف پیران به پیدا کوي. ګیرې به یې خریلې وي، اجړاګان به ګډئ، چرسونه به بادئ، خو نوم به یې د قلندري او د چشتي. دا رقم ته پیرانو موافق مونږ نه یو. او نه وایو چې ګینې دا ښه خلک دي او تاسو داسې پیرانو ته هم ښه خلک ووایئ. د پیر صاحب د خوالي او د بدوالي لویه نښه دا ده چې د پیر صاحب مثال د ونې ډک دی او د مریدانو مثال یې خاخونه او په هغې کې میوې دي. نو که چېرته مریدان په شریعت برابر وو نو دا کمال د مرید خپل نه دی، دا دغه مرشد برکت دی چې چا د ده سره تعلق جوړ کړی د هغه په تعلق باندې ده کې هم د شریعت آثار راغلي. ځکه اصلا طریقت مقصد چې کوم دی تحلیه بالشریعت، د طریقت مقصد دا دی چې سړی په شریعت باندې ځان ښایسته کړي. او د دیوبند اکابرین هغه ټول صوفیه وو. نن سبا بعضې داسې دیوبندیان هم شته چې وایي به زه دیوبندي یم او وایي به چې دا طریقت او دا طریقې بدعت دي، دا ناروا دي، داسې شي. شانور شاه کشمیری رحمه الله صاحب د فیض الباری
د بخاری 4 جلده کې شرح یې لیکلې ده د دې حدیث مبارک په شرح کې چې اخبرني عن الاحسان د احسان متعلق ماته معلومات راکا جبريل علیہ السلام پرسان کړو محبوب جواب ورکړو ان تعبد ربك كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك د رب کریم داسې عبادت کوله کته چې ګوري کته نه ګوري نو تا خو ګوري دا مرتبه د احسان د دې د پاسه شان ورشاه کشمیری رحمه الله لیکي د دیوبند جهاد عالم وایي چې څلور طریقې نقشبندیه چشتیه سهروردیه قادریه دا څلور طریقې د دې احسان د حدیث په مضمون کې داخلي او بیا وایي زه او زما یولس لیکونه په سلسله سهروردیه کې تیر شوي عقاید علماء دیوبند یو ښکلی کتاب دی د دیوبند هغه اجماعي عقاید راغونډ کړي په هغې کې پرسان کېږي د طریقت متعلق تاسو څه رایه لرئ او دارنګې فتاوا علماء دیوبند کې هم دا استفتاء شته دی ای جواب ورکوي چې مونږ او زمونږ د دیوبند علماء کرام څلور سلسلې حقې ګڼو څلور مذهبونه حق ګڼو په مذاهبو کې د حنفي مذهب تابعدار یو او په څلورو سلسلو کې د مختلفو مشایخو مریدان او بیا وایي چې دا طریقت هو العلم المعبر بلسان الشرع بالاحسان دا هغه علم دی چې د شریعت په زبان کې د دینه تعبیر په احسان باندې شوی د دیوبند علما صوفیو اوس که یو کس اشاعتیانو پنجپیریانو په مدرسه کې لیکلي دي چې دیوبند کې تصویر پنجپیر دا دوی دروغجن دي دروغجن خو ځکه دي چې دوی وایي میلاد النبي بدعت دی او د دیوبند علما په عقاید علماء دیوبند کې استفتاء کېږي چې میلاد النبي مناول څنګه کار دی هغه جواب ورکوي چې میلاد النبي اعلی د قربات او مستحبات دی په صفحه 53 باندې وایي دا اعلی د قربات دی وی د میلاد النبي په منبر خو علماء کرام د محبوب علیہ السلام معجزی بیانوي دا خو اسم خکار دی وی ولو بالفرض که میلاد النبي په منبر باندې د معجزو د سیرت د بیان په ځای باندې د محبوب علیہ السلام د اوخې د امتیازو قصې بیان شي دا هم یو بهترین مستحب عمل دی د دیوبند علما څومره ښکلې عقیده لري او وایي د محبوب علیہ السلام د اوخې د امتیازو قصې کول په منبر د میلاد النبي بیانول یو بهترین عمل دی او مستحب عمل دی لیکن نن یو دیوبندي پیدا کېږي وایي دا بدعت او تا ته وایي زه دیوبندي دروغجن دی د دیوبند علما صوفیو د دیوبند اکابرین حنفیانو دا دیوبند چې مونږ منو په قدر ورته ګورو په حنفیت ورته ګورو چې د حنفیت مخالف دی دغه دیوبندي بیا مونږ په دیوال وړو عرض مې دا کوم چې هغه حبل الله الممدود قرآن کریم یو عظیمه رسۍ راکوزه کړې شوه درې جماعتونو دې پسې تعلق جوړ که قاریانو مبارکانو د لفظ سره علماء کرامو د معنا سره او مشایخ عظامو د مفادات او تاثیراتو سره قرآن کریم یو خپل پرتاو لري یو خپل تاثیر لري خو که صحیح شیخ سره سړی وابستګي جوړه کړي او د باطن صفایي وشي او دغه خبیث نفس دا ډیر بیکاره نفس دی ان النفس لاماره بالسوء رب کریم فرمایي یقینا دا نفس همیشه بدی باندې امر کوونکی دی دا نفس اماره وي دا سړی خرابوي د ځان سره د مشایخو سره د بیعت مقصد دا وي چې دغه نفس د اماریت نه راوایستلی شي او دا لوامه وګرځېږي لا اقسم بالنفس اللوامه دا یو بیا هم څه ناڅه په نسبت سره نفس اماره ته ګزاره حال دی ګناه ورنه وشي خو د ګناه نه بعد بیا په ځان ډېره زیاته ملامتۍ وایي بیا چې لږ کوشش وکړي دویمې درجې نه دا نفس راښکلی شي هغه نفس مطمئنه وګرځېږي نفس ملهمه وګرځېږي
رب کریم فرمائی ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. الهام ورته رب کریم کړی دا ملهم شي. دا دریمه درجه د نفس ده. او بیا دغه لږ چې زور ورسره نوره خواري ورسره وشي دغه نفس تا چې کوم دی مطمئن وګرځېږي. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. علماء ظواهر دا ترجمه کوي لكل آیة ظاهر و بطن. دا خو هغه دنیا کې ورته ویلې کېږي چې جنت ته راځه، لیکن صوفي کرام وایي چې دا आवाज ورته دې دنیا کې کېږي. کله چې د مشایخو په تعلق باندې د انسان دا نفس د اماره نه لوامه شي او د لوامه نه ملهمه شي او د ملهمه نه مطمئنه شي، په دې وخت کې دی په ولایت خاص کې قدم کېږدي. دې وخت پورې دی ولی نه وي. د نفس اماره او نفس لوامه او نفس ملهمه والا انسان چې کم دی ولی نه وي. ولی وي په ولایت عام سره مؤمن دی، الله ولی المؤمنین، خو ولایت خاص دته نه وي. کله چې نفس د مطمئن شي په دې وخت کې دی چې کم دی بیا ولایت خاص کې قدم کېږدي. کله چې ولایت خاص کې قدم کېږدي د ده دا نفس د پاره بیا 200 وزرې دي. 200 په هر وزر باندې دغه انسان تباه کوي. کله انسان خوب ګوري، مرید مرشد ته راشي خوب مې ولیده لوی خامار و کوتک مې راخستی و مړ مې کړ. مرشد ورته تعبیر ورکوي نفس دی وژلی دی. مرید لکۍ پیدا کړي چې هما خو نفس مړ که بس ورسېدم. نفس دې مړ کړی نه دی، په 200 وزرو کې دی 1 وزر ورته مات کړی دی. دا یو کم 200 وزرې نورم لګیا دی کار کوي. یو ځل 200 خوبونه وګوره چې 200 ماران مړه کړي نو بیا به ستا دا نفس چې کم دی مړ شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي موتو قبل ان تموتو، د مرګ نه مخکې مړه شئ، یعنی نفسونه ووژنئ، دغه وخت کې به د نفس مړ شي. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، چې خالق در سره حساب کوي هغې نه مخکې له ګریوان کې خپل ځان سره حساب وکړئ. عرض مې دا کړ کله چې نفس مطمئن شي دی په ولایت خاص کې قدم کېږدي. چې کېږدي د خپل مرشد ګرامي په صحبتونو او توجهاتو باندې دی وخت کې د خدای تعالی طرف نه د آواز کېږي یا ایتها النفس المطمئنه، اے د مطمئن نفس والا ارجعي الى ربك، اے ارجعي الى معرفه ربك، د خپل خالق د صفاتو د معرفت طرف ته راځه. دې ته صوفي کرام بیا سیر الی الله وایي. د خدای تعالی په طرف باندې سیر شروع شي، بیا دا صوفي خوب ګوري په هوا باندې الوزي. دا نو روان وي بره روان وي. روزانه باید دا دومره مسافه قطع کړي چې پرون په کوم ځای کې و چې نن هلته پاتې نه شي. حدیث مبارک کې راځي من استوى یومه فهو مغبون، د چا چې 2 ورځې یو شان شي دا تاواني دی. دا د دې دنیا ګټه نه یادوي. امام رباني رحمه الله مکتوبات کې وایي چې مراد تینا دغه سیر دی چې پرون په کوم مقام کې ولاړې نن دومره نیکي وکړه چې نفس دې د دې نه لږ نورم بره لاړ شي، لږ نورم بره لاړ شي، ترقي وکړه، دا سیر وشي. دویم یو سیر مخې ته راشي هغې ته سیر فی الله وایي. د خدای په ذات کې سیر نه کېږي، دا په حذف د مضاف سره دی. سیر فی معرفت الله، د خدای د ذات معرفت هم ډېر ګران کار دی، حذف د یو بل مضاف پکې وکړه. سیر فی معرفت صفات الله، د خدای د صفاتو په معرفت کې تفکر وي، دا حال د مراقبې دی. د خدای په خلق کې به صفت کې ناس وي چې دا الہ خالق دی، څه ناشنا مخلوق پیدا کړی دی، هګۍ کې به سوچ کې چې دا خو بنده ده، دې دننه کې دا سا چا واچوله، دا کارخانه په څه شکل جوړه شو، کاڼې اوچت کا، د هغې د لاندې واړه واړه حیوانات وي، سترګې م لري، غوږونه م لري، پوزې م لري، په دې تفکر کې دی لګیا وي. دی په هغه ځای باندې مشرف شي چې د خالص عقل والا وګرځېږي. واولي الالباب الذين يتفکرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خالص عقل والا هغه خلق دي چې په ولاړه او ناسته په اړخونو د الله ذکر کوي او بیا فکر کوي د اسمان او د ځمکې په پیدایش کې. دې ته سیر فی صفات الله وایي. دا چې وشي د دې نه بعد دریم سیر وشي هغې ته سیر عن الله بالله وایي. د خدای تعالی د اړخ نه واپس راځي د مخلوق د خدمت دپاره، خو بالله با په معنا د مع الله، د خدای تعالی دوستي د ځان سره راخستې وي. لکه ځای په ځای چې ایتونو کې راځي چې
چې الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدای تعالی د محسنینو سره ماعی دی، ملګری دی. والله مع الصابرین، خدای تعالی د صابرینو سره ماعی دی. دا کم معیت دی؟ دا معیت علمی او قدرتی نه یادوي. معیت علمی او قدرتی خو د هر احد سره شته دی. دا معیت نصرتی او عونی یادوي. خدای تعالی د ده سره په مدد کې وي. دا بیا هغه ولی الله جوړ شي کوم چې بخاري شریف کې حدیث دی چې كنت يده التي يبطش بها، حدیث قدسی دی. الہ وایي زه چې بنده دوست کما، زه د دغه لاس شم په کوم لاس چې دی ګرفت او نیول کوي بیا. او وایي زه د هغه خپې شم په کوم خپو چې مزل کوي، او زه د هغه زبان شم په کوم زبان چې خبرې کوي، او زه د هغه سترګې شم په کوم سترګو چې لیدل کوي، او زه د هغه غوږونه شم په کوم غوږونو چې اورېدل کوي. الہ پکې طاقت واچوي نو بیا پکې د پنجپیري ولې زړه چوي چې نه لرې ځي نه خبرېږي، دومره مزل لږ وخت کې نشي کولی. هلکه الہ طاقت ورکوي ورته. دا هغه وخت کې سیر عن الله بالله خدای تعالی د ده معیشي په هر آن کې د ده مددګار وي چې دی څه ورنه غواړي. رحمان بابا رحمه الله ډېر لوی صوفي تېر شوی دی. د ده شعرونه دي دا د هلکانو اشوقان او د جنکو اشوقان بې ځایه نه استعمالوي. نن سبا خو په هلک اشوقي او د رحمان بابا دیوان به یې مخې ته نیولې دا خوند به ترې اوچتوي. نه، هغه چې کوم اشعار ویلي دي هغه دا ټول سیر کړي دي او د خپل سیر هغه موافق هغه کړی ویلې ده. د سیر عن الله بالله نه بعد د درویشانو متعلق هغه چې کوم دی د درویشانو متعلق چې کوم رباعي ده اوږده او تاسو بار بار اورېدلې ده هغه دغې مقام پورې تعلق لري. او مولانا روم رحمه الله مبارک هغه فرمایي گفته الله بوده گرچه در حلقوم عبدالله بوده. اگر که پښتوني ده بنده د خدای کې به ښکارېږي خو خبره به یې د خدای تعالی خبره وي. څنګه؟ حدیث قدسی دی، بخاری شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائے غیر قدسی حدیث رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لا بره. سببر سر والا دی پیاب لخپی بگرزیگی دروازی ته چې راشي خلک دروازې نه شړي لیونی ورته وایي. خو نبی علیہ السلام فرمایي خدای تعالی په نس دومره رتبه لري که د خالق په ذات باندې قسم وخوري چې الہ به باران کوي، خالق نحه نس کوي باران کوي. دومره مقام د الہ العالمین په نس باندې لري. نو عرض مې دا کو دا سیر عن الله بالله دی. پسې بیا یو څلورم سیر دی هغې ته سیر فی الاشیا وایي. دا سیر فی الاشیا په عالم مثال کې وي او د هغې وغیره په دې کائنات کې تفکر وي. د هغې نه بعد دا ولی الله را واپس شي د ده دا نفس د اطمینان نه بعد راضي وګرځېږي. دا هغه پنځم قسم نفس دی. بیا مردي وګرځېږي. دا شپږم قسم نفس دی. بیا کامل وګرځېږي. دا اووم قسم نفس دی. اووه قسمه نفسونه دی خو د کامل نفسونو والا پیغمبران علیهم السلام دی او صحابه کرام دی او یو کس په اولیاو کې پیدا کېږي. ټول اولیاء هم د کامل نفس والا نه وي. کم څوک چې د کامل نفس والا شي هغه بیا واپس خویږي نه. صحابه ني اورېدلي چې یو پیغمبر علیه السلام ګینې دنیا نه الیاذ بالله مرتد تللی، دا نشي کېدی. خو داسې کېدی شي چې یو سړی دې ولی وي او په آخر کې د دنیا نه مرتد لاړ شي. ځکه چې هغه شیخ برسیسا قصه به تاسو اورېدلي، د بلعام ابن باعوره قصه به مو اورېدلي. دا مخلص دی، لا مخلص نه دی. والمخلصون فی خطر عظیم. او نبی علیہ السلام فرمایي چې مخلصین هم په لوی خطر کې پراته دي. امکان شته دی چې شیطان هغې خراب کړي. خپل مقصد تر اعظم. معزز سامعینو بیا چې دا ولی الله کله مخلوق سره تعلق جوړ کړي اولیاء کرام به دوه ډلو کې تقسیم شي. یو ته د تکوین والا وایي، بل ته د ارشاد والا وایي. نمونه یې داسې ده لکه موسی علیه السلام او خضر علیه السلام. خضر علیه السلام په تکوین کې لګیا او موسی علیه السلام دا په ارشاد کې لګیا و. د به خلک په شریعت برابرول. د نقشبندي طریقې حضرات چې دي اکثر دا په ارشاد کې کار کوي. تاسو که وګورئ نقشبندي طریقې پیران او مریدان په شریعت ډېر برابر ښکارېږي. داسې ده که داسې نه ده؟ دې کار په ارشاد کې ډېر وي. د قادري طریقې، چشتي طریقې، سروردي طریقې په دې حضراتو کې د ارشاد والا هم وي او په دې کې د تکوین والا اولیاء کرام هم پیدا کېږي. هغې دعاګانې ډېرې ښې قبلېږي.
بیماران ورته راشي چې چوف ور باندې وکړي نو بیا ښي. او په نقشبندیه کې هم د تکوین والا شته، خو لیکن اکثر په نقشبندیه کې د ارشاد والا وي او اکثر په قادریه او دې طریقو کې د تکوین والا وي. باقي په دې کې هم د ارشاد والا وي، په هغې کې د تکوین والا وي. خو دا شکونه یې تقسیم شوي دي. نمونه یې د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام. دا بعضې عوام داسې فکر کوي علیه السلام ظاهري ملا او خضر علیه السلام ولي و. دا فکر غلط دی. یو سړی چې طریقت نه وي کړی او باطن صفائی نه شي هغه ولي کېدی نشي، نو پیغمبر به څنګه شي؟ نو چې موسی علیه السلام د پیغمبرۍ مقام ته دومره اولي العزم پیغمبر جوړیږي علیه السلام، نو د نفس تزکیه په تمامه طریقه شوې ده او دی د یو کامل نفس خاوند دی، دی د ډېر لوی شان خاوند دی. فقط دومره ده چې ولی دی او په ولایت سره بیا هغې نه بعد پیغمبر دی د لوی شان خاوند دی. دومره خبر ده چې شک د تکوین نه دی، د ارشاد. او د خضر علیه السلام کار هغه د تکوینو په دې شکونو باندې بیا تقسیم شي. بهرحال زما د بیان خلاصه دا ده چې تاسو به درې واړو جماعتونو سره تعلق جوړوئ، قاریانو حضراتو سره به تعلق جوړوئ چې د قرآن کریم الفاظ ته یاد کړئ، په بچو یاد کړئ، خو صحیح قاریانو سره علماء کرامو سره تعلق جوړ کړئ، د هغې نه احکام زده کړئ، د مانځه ترجمې ته زده کړئ، نور احکامات ته زده کړئ، او دا شان مشایخو سره تعلق جوړ کړئ، د خپل باطن صفایي د هغې په صحبتونو کې حاصله کړئ. دغې تعلق باندې به ستاسو تعلق د قرآن کریم سره جوړ شي او د قرآن کریم په تعلق باندې به زمونږ او ستاسو تعلق د اله العالمین سره جوړ شي. وما علی الا البلاغ. طرزونه ډېر خوښوي.